بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة آل عمران سلورم پارا آیت نمبر 153. د احد واقعات او حالات مخکې تفصیل سره بیان شو چې په غزوه احد کې کوم جبل رمات باندې 50 تیرانداز نبی علیه السلام او درولیو او هغې ته حکم چې تاسو به په هیڅ صورت کې دا مورچه نه پرېږدئ. هغې مورچه پرېښوده او کافرانو هم د هغه ځای نه حمله وکړله او چې کوم کافران د جنگ د میدان نه تښتېدلي وو نو هغې هم واپس راغلل. د دواړو طرفونو نه مسلمانان ګیر شو. بیا ورسره د نبی علیه السلام د شهادت افواه خورېدل. دې سره حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نورم پریشان شو، حوصلې کمزورې شوې او د جنگ د میدان نه یو خوا بل خوا منډې وهلې شروع کړل. نو دغه منظر الله پاک مونږ ته بیانوي چې دغه خلق چې د نبی علیه السلام د یو حکم خلاف ترې وشو، اجتهادي غلطي وشوله، هغې خپل سوچ او فکر او رای کې خطا شو، مورچه پرېښودله، نو د هغې نقصان دا وشو چې مسلمانانو باندې انتهایی خراب حالت راغی او حوصلې بې ځایه شوې او ډېر لوی نقصان مسلمانانو ته ورسېده. بیا په دغه حال کې چې دی د احد د میدان نه یو خوا بل خوا منډې وهلې، غر طرف ته ختل، پاس د خپل ځان د بچو دپاره او د حفاظت دپاره. نو چې نبی علیه السلام د شاته نه دې ته اوازونه کول، الی عباد الله، الی عباد الله، ای د الله بندگانو زما طرف ته راشئ، ای د الله بندگانو زما طرف ته راشئ. نو دومره افراتفري وه چې چا د نبی علیه السلام آواز نه اورېده. نو دوی منډې وهلې او آواز یې نه اورېده، شا طرف ته یې کتل نه چې شاته څه حالات او واقعات دي د احد په میدان کې. نو یا خو دوی آواز د نبی علیه السلام اورېدلی نه دی، نو ځکه دوی واپس شوي نه دي، او یا آواز یې اورېدلی دی خو پهچان یې نه دی کړی، ځکه دی نه مخکې افوا مشهوره شوله چې نبی علیه السلام شهید شوی دی. نو بیا دوی په دغه آواز کې شک و چې دا د نبی علیه السلام آواز دی او که دا د بل چا آواز دی. نو آواز یې ونه پېژانده او په دې وجه باندې واپس رانغلل. بیا بل یو صحابي آواز وکړو، حضرت کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه، چې ای د الله بندگانو، نبی علیه السلام د جهاد په میدان کې ولاړ دی، شهید شوی نه دی، واپس راشئ د جهاد میدان ته. نو دا آواز حضرات صحابه کرام وپېژندو او بل په دې کې تردید و د نبی علیه السلام د قتل او د شهادت چې نبی علیه السلام شهید شوی نه دی بلکې ژوندی دی. نو دې اواز سره
ټول صحابه چې کوم ځای پورې تللي د جنگ د میدان نه واپس راغلل د جنگ میدان ته او دغه شان د کافرانو سره مقابله وکړله. وی چې کله تاسو د نبی علیه السلام د حکم خلاف وکړو نو الله پاک تاسو ته غم ورسو د جهاد په میدان کې. نو یو غم داو چې د نبی علیه السلام د شهادت خبره مشهوره شوله او دویم غم د هغې د پاسه داو چې حضرات صحابه کرام نه 80 کسان شهیدان شو او دغه شان چې کوم مال غنیمت د مسلمانانو لاس ته راغلی و نو هغه مال غنیمت هغه د مسلمانانو د لاس نه ووته. دا ټول غمونه دا حضرات صحابه کرام ته په دې وجه باندې ورسېدل چې هغې هغه مورچه پرېښودله او د هغې نقصان د دغې غم او د مصیبت او د تکلیف په شکل کې هغې ته ملو شو. نو دلته خو دا بطور سزا بیانېږي او دې نه مخکې چې کوم آیت مبارک ذکر شو نو په هغې کې دا خبره کړې وه لیبتلیکم چې الله پاک په تاسو باندې ازمایش او امتحان وکړي. دې دپاره الله پاک ستاسو دا فتح او کامیابي په شکست باندې بدله کړله. نو دا سزا نه ده بلکې دا ازمایش او امتحان دی. په دې کې خالص مؤمن او خالص منافق دا د یو بل نه جدا شو. منافقان د جنگ د میدان نه رستو شو او چې کوم خالص ایمان والو هغې د جنگ په میدان کې تر آخره پورې کلک ودرېدل واپس راغلل په مقابله وکړله د کافرانو سره. او دویمه خبره په مخکې آیت مبارک کې د معافی کړې ده. نو که دا به طور سزا وي نو بیا به د معافی اعلان به نه کو ورته چې کله د معافی اعلان یې وکړو نو دې نه معلومه شوله چې یو د ازمایش او امتحان او بل کومه کمی کوتاهي وشوله الله پاک ورته د هغې د معافی اعلان وکړو چې دا هر څه الله پاک تاسو ته معاف کړي دي. او دا څه چې وشو او څه تکلیف ورسېدو او یا کسان شهیدان شو اکثریت صحابه زخمیان شو نو دا دې دپاره چې الله پاک ستاسو اصلاح وکړي او ستاسو تربیت وکړي چې آینده دپاره د داسې کمی کوتاهۍ نه ځان بچ وساتئ نو تاسو ته به تکلیف نه رسیږي. اذ تسعدون په کوم وخت کې چې تاسو بره ختلې او منډې وهلې ولا تلوون او تاسو شاته نه کتل علی احد هیڅ چاته هر یو کس سره د خپل ځان فکر او منډې وهلې شاته چاته کتل نه. والرسول يدعوكم والرسول او رسول صلی الله علیه وسلم يدعوكم را بللې تاسو اوازونه کول تاسو ته فی اخراکم ستاسو د شاګانو د طرف نه چې تاسو شاوه د جنگ میدان ته نبی علیه السلام د لږو صحابو سره د جنگ په میدان کې ولاړو او تاسو ته اوازونه کول الی عباد الله الی عباد الله وی تاسو شاته نه کتل. فاصابکم نو ارسو الله پاک تاسو ته غمن یو غم بغم من د پاسه د بل غم چې یو طرف ته 80 کسان شهیدان شو بل طرف ته صحابه زخمیان شو بل طرف ته مال غنیمت هغه ستاسو د لاس نه ووتو او د نبی علیه السلام د شهادت غلط خبر مشهور شو نو دا د یو غم د پاسه بل غم تاسو ته ورسېدو. او یو معنا د مفسرینو غمن بغم دا کړې ده فاصابکم غمن ارسو الله پاک تاسو ته غم بغم په بدلا د هغه غم کې چې تاسو نبی علیه السلام ته ورسو چې تاسو هغه مورچه خالی پرېښودله. لکی لا تحزنوا د پاره د دې چې تاسو غمجن نشئ خفه نشئ علی ما فاتکم هغه څه چې ستاسو نه فوت شو ستاسو د لاس نه ووتل یعنې مال غنیمت در نه لاړو او دغه شان فتح او کامیابی هغه ستاسو د لاس نه ووتله. نو که راتلونکي وخت کې داسې حالات راځي نو دا ستاسو اصلاح او تربیت دی چې تاسو په دې باندې خفه کیږئ مه بس دا به د الله پاک د طرف نه داسې مقرر ولا ما اصابکم او نه په هغه څه چې ورسېده تاسو ته چې 80 کسان شهیدان شو او دغه شان اکثریت او زخمیان شو نو چې په دې باندې تاسو غمجن نشئ بلکې د خپل ځان اصلاح وکړئ او راتلونکي وخت کې د نبی علیه السلام په د حکم خلاف ورزي ستاسو نه ونشي.
والله خبیر الله پاک ښه خبردار دی بما تعملون په هغې کارونو باندې چې تاسو یې کوئ، چې تاسو کوم کار کوئ، کوم عمل کوئ، نو په هغې باندې الله پاک خبردار دی. که هغه د مورچې پرېښودل دي او که په مورچه باندې کلک ودرېدل دي او که هغه د جنگ د میدان نه رستو کېدل دي او که واپس راتلل دي، په دې ټولو اعمالو باندې الله پاک خبر دی، الله پاک یې ویني. اذ تسعدون په کم وخت کې چې تاسو بره ختلې غر طرف ته او د جنگ د میدان نه منډې وهلې، ولا تلوون او تاسو شاته نه کتل، علی احد هیڅ چاته، والرسول یدعوکم او رسول صلی الله علیه وسلم تاسو ته آوازونه کول، فی اخراکم ستاسو د شا د طرف نه، فاصابکم بیا ورسو الله پاک تاسو ته غمن یو غم، بغم د پاسه د بل غم، لکی لا تحزنوا د پاره دی چې تاسو غمجن نشئ، علی ما فاتکم په هغه څه چې د ستاسو د لاس نه ووتل، ولا ما اصابکم او نه په هغه تکلیف باندې چې ورسېده تاسو ته د احد په میدان کې. والله خبیر بما تعملون الله پاک خبردار دی په هغې کارونو چې تاسو یې کوئ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين.